طالب او پاکستان ته ولې اسلام مهمه نه دی؟ طالبان ولې د پنجابي پوځ اجیره ملیشه ده؟ دا حقیقت کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د ویډیو تر پایه ستاسو ملتیا غواړم. افغانستان کې د اسلام په نوم جګړه ولې او تر کومه به وي؟ د پاکستاني جنرالانو عام ذهنیت دا دی چې افغانستان د پوځ جوړولو حق نه لري، چې د پاکستان پوځ د افغانستان د تقدیر وارث دی. افغانستان مرکزی اسیا ته د پاکستان د عبور پول دی، نو باید بشپړ اختیار یې د راولپنډۍ سره وي. وایم چې طالب واشي د پاکستان اجیره ملیشه ده، نو یو شمېر طالب پلوي نه مني او وایي چې ثبوت یې کړه. نو کور دې ړنګ شه، ملیشه نور څنګه وي؟ په پاکستاني هدفونو ولې طالبان واشیان بریدونه نه کوي؟ ولې کابل کې په پاکستاني سفارت برید نه کیږي؟ په ننګرهار، هرات، مزار او کندهار کې کنسولګرۍ فعالیت کوي. ولې دا 20 کلنه جګړه کې خوندي پاتې دي؟ برعکس د پاکستان رقیب هیواد هندوستان چې د افغانستان په 40 کلن بحران کې بې پرې پاتې، هر دوره کې د افغانستان د ولس ملاتړ کړی او د پاکستان نیابتي جګړې افغانستان کې غندلې. هندوستان اسلامي هیواد نه دی، خو خپله خاوره او فضا یې د ډالر په مقابل کې امریکا ته د امارت اسلامي د رژیم د نسکورولو لپاره واک ورنه کړه. د افغان ضد ترهګري نه دي روزلي، خرمرګي نه دي روزلي، د افغانستان جوماتونو کې بمونه نه دي کړي، ملایانې په امریکا نه دي پلورلي. خو بیا هم طالب واشیانو د هند په سفارت 2 ځلې په کابل کې برید وکړ. ننګرهار او مزار کې د هند په کنسولګرۍ موټر بم چاودنې وکړې چې مالی او ځاني تلفات یې هم لرل. هندي انجینران یې وتښتول، ویې ربړول، څه یې ووژل. ګناه یې دا وه چې د افغانانو سره یې مرسته کوله. که طالب واشیان ځان د پاکستان غلامان او ګوډاګیان نه بولي، نو ولې په خلاف جګړه نه کوي؟ هغه پنجابي پوځ چې د طالب نظام یې د امریکا سره په شریک رنګ کړ، خو برعکس بیا یې همغه طالب ته وسله ورکړه چې جهاد وکړي. ولې چې افغانستان د دوی په آن اشغال دی. طالبانو ستاسو اسلامي نظام پاکستان رنګ کړ، خو طالب دومره شعور نه لري چې پنجاب که امریکا ته اډې نه وی ورکړی، نو امریکا څنګه دې سیمې ته راتلی شوی؟ د افغانانو قاتل اصل کې پاکستان دی چې د ډالرو لپاره یې امریکا ته اډې ورکړي، ملایان یې پرې وپلورل. یوازې د بلوچستان له شمسي اډې څخه په کابل طالباني رژیم 80,000 هوایي حملې شوي دي. خو طالب د دې پر ځای چې د ټوپک شپېلۍ د پاکستان پوځ خواته واړوي، برعکس افغانان د پنجاب په اشاره قتل عام کړ، چې همدا خپله غټ ثبوت دی چې طالب د پنجاب اجیره ملیشه ده چې افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره جنګوي. پاکستان ته اسلام د یو روپۍ قدر هم ارزښت نه لري. جګړه د ګټو ده چې پاکستان په پوره زور د خپلو وحشي جنګیالیو ډلو په مټ د افغانستان ته حاصلولو لپاره هڅوي، ان که دا د پاکستان په بیه هم تمامه شي. درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې د ویډیو لیدونکي وي. که کوم نظر لرئ د کومنټ په برخه کې لیکلی شئ.